د بچو د انکار نه پس بوډۍ په خپله باندې دوی ته ووایي وی پیسې مو په کار دي کنه زه به یې درله درکمه دغه درو واړو ته چې څنګه د دې بچو په باره کې پته ولګي چې څه سیاستدانان دي او څه لوی کاروباریان نو په دې سره ویریږي خو اوس شاته راتلو هیڅ لاره نه وي پاتې بل خوا د دې پیژنګلو پولیس والو ته چې څنګه د دې د لاپته کېدو په باره کې پته ولګي نو هغه د مخ سره په حرکت کې راشي او د دې نو څه ورته د هغوی پته هم وروښایي پولیس د مخ سره په سکول باندې چاپه ووهي او هغلته کې ورته د بوډۍ د موبایل نه علاوه هیڅ هم میلو نشي دغه موبایل دغلته کې بوډۍ د قصد پرېښودلي ولې چې دا بچو دومره خفه کړي چې د هغوی نه د بدل د اخیستو فیصله کړي د بوډۍ په هر ځای کې رشته دارو او د پولیس نه بچ کېدو دپاره دوی له ځان سره کړي او د خپلوانو کور ته راشي هغلته کې د ور د ټکوو نه مخکې دا دوی پوهه کړي بیا دوی په مخ کې څه بدتمیزي ونه کړي د دوی خپلوان چې څنګه ورکولو کړي نو د دوی د خپلو نه ځمکه وتښتي ولې چې د هغې نه قد د انسانانو او نه طاقت د کور نه په راوتو سرې هغه بوډۍ ځان ته راسې رانږدې کړي چې غریب یې له ساه بنده کړي او په ډېره مشکله باندې ترې نه ځان خلاص کړي د هغې په لیدو سره دوی درې واړه دومره ویرېږي چې په ګاډي کې کښېني وي درې بوډۍ ټولې مونږ روغ نه خوښ هغه دوی طرف ته راروانې چې باید زه خو د ملګري اوښې ته د ګاډي سټارټ کولو دپاره ووایي خو هغه دومره یېرې اخیستلي چې لاسونه یې ړچېږي دغه جینۍ دومره طاقتورې چې په ګاډي د لاس پرېښودو سرې وایړئ او بیا کور ته یې د رادننه کوو نه پس خوراک ورته کېږدي خو ورسره دا شرط هم ورته کېږدي و چې تر څو پورې پلیټونه خالي کړي نه نو نه به بس کوئ چې دوی د هغې د یېرې دومره خوراک وکړي چې حالت یې خراب شي پیسو خو ملګرو ته وایي وي خبرې مه کوئ راځئ چې وتښتو دوی خبرې کوي چې هغه جینۍ ورپسې ورکولو کړي چې دوی د هغې د یېرې زر اوده شي د دې نه پس دله بوډۍ خواله راشي وي که به جد دې خوږېږي چې زور درله وکړمه چې دې پورېدو سره هغه د مخه سرې سملي وي دا زور نه قتل دی په سبا باندې بایزو خو د خپل الټه ګاډي په سمولو کې لګیا وي چې هغه جینۍ راشي او په یو لاس باندې راسم کړي د دې پورېدو سره د بایزو خو په خپلو سترګو یقین نه راځي چې دا انسان دی او که څه بل څه مخلوق دی دې چې څنګه د هغې د طاقت تعریف وکړي نو هغه وشرمېږي او ورته وایي بي دا زما ځمکه ده خو د زمیندارۍ چل راله نه راځي چې دوی یو راباخلي او زورونه شروع کړي خو د ډېرو کوششونو باوجود د ځای نه هم ونه خوځوي چې هغه جینۍ په خپله باندې ور وړاندې شي او دومره په تیزۍ سره منډې شروع کړي چې د بایزو خو نه درزونه وباسي او په دې سره دوی دواړه په شریکه باندې ټول پټۍ آباد کړي د غرمې په وخت کې د ملګري لوښي وینځي لګیایي چې هغه جینۍ ورله په کپ کې دیکه ورکړي وي ته یې پرېږده دا د ښځو کار دی د دې ناخبره چې هغې 2 ګزه شاته وغورځوو بل خوا دوی دواړه بوډۍ سرې ناست دي چې هغه ورله په خپله باندې یوه نوې منصوبه ورکړي چې دوی نه پس په کم خوازو او څه به کوو هغه د دوی نه تپوس وکړي وي تاسو څومره پیسې غواړئ چې بایزو خو ملګري ورته 50 لکه یادې کړي دې پورېدو سره هغې د کمولو په ځای باندې غوسه شي ورته وي دا دومره لږې پیسې ته له شرم هم نه درځي چې زما غوندې د کاروباري ښځې نه دومره لږې پیسې غواړئ بایزو خو ورته 15 لکه یادې کړي په دې سوچ وي که دا خفه شوه چې هغه ورته وایي وي زما قیمت 15 اربه روپۍ دی څوک به پکې هم خبرې نه کوي د دې پورېدو سره د دوی په مرو کې لاړې وچیږي چې دومره پیسې خو موږ په خوب کې هم نه دي لیدلې هغه دوی ته وایي وي تاسو ما وتړئ او ویډیو رانه جوړه کړئ چې هغوی همدغسې وکړي او د بوډۍ په بدل کې د 15 اربو روپو ډیمانډ وکړي د ویډیو په کتو سره په ټول ملک کې غوبل جوړ شي او د دې بچي د غوسې د لاسه په خندا شي چې دا رښتیا دي او که دروغ د دې ټول خاندان په هغې پولیس والا پسې لاړ شي او خپل فریاد ورته شروع کړي هغه په خپله د مخکې نه په غوسه کې بلې چې نه ورته څه ثبوت میلاویږي او بل د هغې خاندان بې حسه وي هغه د خبرونو په وساطت سره ټولې دنیا ته ووایي بې موږ په یو قیمت باندې هم پیسو ورکولو تیار نو ولې چې موږ ته لا پته نه لګي چې هغه ژوندی ده او که مړه ده د خبرونو په کتو سره بوډۍ دوی ته وایي وي ما تر مخکې نه پته وه چې دوی په دومره اسانۍ سره پیسې نه راکوي ما سره بله منصوبه ده خو پولیس والا ته خط ولیکي په کوم کې چې ورته لیکلي وي نن به تا ته پته ولګي چې ستا مور څومره صحتمنده ده د خط په کتو سره د پولیس والا د مخه سره د دوی په معلومولو کې لګیا شي او بل خوا هغوی په شریکه باندې د میډیا والا د کمپنۍ نه ګاډي راپټ کړي او دا ځای ته پکې لاړ شي کوم ته چې پولیس والا نشو رارسېدلی هغلته کې هغوی په ګاډي کې موجود د کیمرو نه په ټي وي پروګرام شروع کړي په کوم کې چې هغه د قسط په جلا جلا کې وایي وي بچو دوی هسې هم معامله کوي تاسو دوی له پیسې مه ورکوئ د دې پورېدو سره د دې خاندان سرې ټول ملک د خلکو په سترګو کې اوښکې راشي چې په دې کې هغوی د قسط راشي او د بوډۍ نه په زوره باندې مایک واخلي وي د 15 اربو نه به 1 روپۍ هم کمني د دې چال له شاته د بوډۍ دا مقصد و چې خلکو ته پته ولګي چې دې بچو سره پیسې شته ولې چې د هغوی نومونه دې په ټي وي باندې اخیستلي په دې سره هغوی ټول رایوځای شي او په شریکه باندې پیسې راټولې کړي او د واقع د وینا مطابق ټولې پیسې په یو کنټینر کې کېږدي او د دوی په ویل شوي پته باندې را روانې کړي خو پټ په پټه د پولیس والا په نظر
هم ساتلی. بوډۍ د خپل قابلیت په استعمال سره په ریلوې کې یو نوکر ملګري سره رابطه وکړي، هغه ته د لارې د بدلولو دپاره ووایي چې تعلق د وجې هغه انکار ونه کړلی شي او همدغسې وکړي چې لارې د بدلېدو د وجې د پولیس والا ټوله منصوبه ګډوډه شي او په لاره کې د ریل د درولو نه پس په رسو باندې تېنه د پیسو ډک کنټینر وغورځوي. ریل چې څنګه واپس صحیح لارې ته راشي نو پولیس والا ورته په غور کتو سره هر څه ورته صحیح سلامت ښکاره شي او په ذهن کې دا وي چې غواکار به په آخري سټیشن کې حمله کوي، خو هغلته کې داسې څه هم ونه شي. هغه چې څنګه کنټینر وګوري نو هغه لقیږي چې په نن ورتلو سره پته ورته ولګي چې دا کنټینر نه بلکې پوکانۍ ده چې په هغې کې ورته یو خط هم میلاو شي په کوم کې چې ورته لیکلي وي پولیسه منصوبه دې مبارک شه، چې په دې سره هغه د غصې د لاسه سترګې پټې کړي. په دې کې د بوډۍ بچي راشي چې کنټینر په غیب لیدو سره چغې شروع کړي او د پولیس والا د ګریوانه راونیسي چې هغې دقه کړي بې لالچي خلکو په هر ځای کې درته پیسه په نظر راځي. دا غم در سره شته او که نه چې مور به مو ژوندی وي او که نه. بل طرف ته هغه درې باڼه بوډۍ ته سخت پکاري ولې چې هغې ټولې پیسې بلې کشتۍ ته اړولي. هغوی ورته چغې وهي وي تا موږ هسې استعمال کو په اخره کې دې راله دوکه راکړه، چې دې خبرو په جواب کې هغه ورته د پیسو نه ډکه ګوتۍ وروښایي وي ستاسو 50 لکه پکار وې که نه دا واخلې او زر تر زره دې ځای نه لاړ شئ، که زما پېژنګلو پولیس والا راغې نو بیا مو پرېږدي نه چې د د لاسه دوی مجبورا هغه پیسې واخلي او بغیر د سبایلو دغه ځای نه روان شي. چې تو په وخت کې بوډۍ ورله یوه لفافه ورکړي وي دا واخلې په دې کې زما د مزېدارو سوپو او د روجو د جوړولو طریقه ده، محنت وکړې پیسې په اوانه میلاویږي، که په ایماندارۍ سره هم کار وکړو نو په یو کال کې به در سره 15 روپۍ وي. په دې کې دوی د پولیس د ګاډو اوازونه واوري او وتښتي او د پولیس والا د بوډۍ خواله راشي او هغې ته غلي غونته کې وایي وی خطونه به تا لیکل که نه زه ستا لیکل پېژنمه، خو ما چاته هم نه ویل، ما ته پته وه چې دا څه کوي، خامخا د غریبو د ښو دپاره او د خپلو بچو نه د بدل د اخیستو دپاره یې کوي. هغه ته وایي وي زه په دې پیسو باندې یو داسې ښار جوړول غواړم چې په هغې کې د هر غریب او د کمزوري عزت وي. یو څه ورځې پس دا د خپل هوټل نوکرانو ته سخته پکار وي ولې چې دې رسټورنټ ته څوک هم نه راځي. دا چې څنګه بار خیال وکړي نو مخامخ ورته بل هوټل په نظر راشي کوم چې په لږو پیسو باندې ډېر خوراک ورکوي. دا هغې درې قمقلیانو او هغې طاقتورې جینیکو کړي. دا ورپسې ورشي او جګړه ورسرې شروع کړي چې هغوی یې په شریکه باندې په زوره د هوټل رابار کړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.